د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د زمري یا اسد اومه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جولای له 28 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د قوشتېپې کانال د دویم فاز د کار پرمختګ، له مولوي عبدالکبیر سره د سرپل او پروان ولایتونو د یو شمېر قومي مشرانو غونډه، او د سربیا په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپه کېدو له امله 30 تنه افغانان او نیپالي کډوال ټپیان دي. زه عزیزي یم، دا هم بشپړ خبرونه. د ملي پراختیا شرکت اړوند د قوشتېپې کانال د پروژې مسؤل سید ذبیح الله میری رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې د قوشتېپې کانال د دویم فاز چارې 58 سلنه بشپړې شوې دي. د نوموړي په وینا د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالي اړوندو سیمو کې د دویم فاز د کیندنې چارې 130 کیلومتر واټن ته رسېدلي او په دغه فاز کې څه د باندې 3500 کسان او 3000 ماشینري په چټکۍ سره کار کوي. بل خبر، د پروان د جبل السراج ولسوالي او سرپل ولایت یو شمېر قومي مشرانو او مجاهدینو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې ویل چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دوی ډېرې ستونزې حل شوي دي. ورته مهال مولوي عبدالکبیر د هغوی یو شمېر غوښتنې او وړاندیزونه هم اورېدلي او ورته ویلي دي چې پر غوښتنو به یې غور وشي او اړوندو ادارو ته به دنده وسپاري تر څو دغو غوښتنو ته رسېدنه وسي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وایي چې د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست د روان کال په چنګاښ میاشت کې یوازې په کابل ښار کې 14880 کسان ته د زیږنتون کارتونه ویشلي دي. د یادې ادارې په وینا دغه ریاست په دې موده کې 4621 هیوادوالو ته د نوي او مصنع پیژندپاڼو د ویش او د کاغذي پیژندپاڼو د لغوه کولو 2440 تنو ته د کاغذي پیژندپاڼو د تایید او 3022 تنو نورو کسانو ته د پیژندنو اړوند غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. او په پای کې د سربستان په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپه کېدو په پایله کې 30 افغانان او نیپالي کډوال ټپیان شوي دي. ځینو نړیوالو رسنیو د سربیا د دولتي تلویزیون RTS له قوله راپور ورکړی چې دا پیښه د جمعې په ورځ شوې ده. سربیا د بالکان د لارې په اوږدو کې پروت هېواد دی چې له دې لارې ډېر پناه غوښتونکي غواړي لویدیځې اروپا ته ځان ورسوي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.